نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. ډېر محترم ورونو، نن به موږ د دې خبرې بیان کوو چې یو کس خراب خوب وویني نو آیا د خراب خوب دته نقصان ورکولی شي او که نشي ورکولی، او آیا د خراب خوب موږ چاته ویلی شو او که نشي ویلی، آیا د دې خراب خوب دپاره موږ معبر ته تلی شو او که نشو تلی. نو د دې ټولو خبرو چې دی بیان به نن کوو انشاءالله. د ټولو د اول نمبر کلم چې یو خراب خوب وویني نو دا به چاته نه وي، ځکه په یو حدیث مبارک کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په خپله ارشاد فرمایي ښکلي خوبونه، خشته خوبونه دې ته وایي مبشرات، دا د الله جل جلاله له طرف نه زیری وي. خر چې کله د خراب خوبونه سړی وویني، بعضې خوبونه ډېر زیات خطرناک وي، د هغې د وجې نه بیا څوک د چا چای روټۍ راته نه کېږي، نو دې ته وایي تحزین الشیطان، د دې څه حقیقت نشته دی، دا صرف شیطان تا چې دی غمجن کوي، نور څه حقیقت نشته. دا زموږ یو ملګرو هغه ته یو مسله راغله، هغه یو ځل زما سره میلاو شو، ما ته وایي یاره یو خوب مې لیدلی دی او په لوی مصیبت باندې وخت یم. ما ورته څه مسله ده؟ ما ته وایي مسله دا خبره ده چې ما خوب ولیده چې زما پلار دی، ما ته نه سر کټ کړ، سر مې ول اوبو ته وغورځولو او بیا د پلار مې د خپې نه ونیوه او ځان پسې راکاږم. وایي ما وایي چې دا به څه کېږي، دا ثابته ابتو شوه، نه مې چای زړه اخلي نه روټۍ زړه اخلي. ما ورته ویل مې ملګریه دې ته وایي تحزین الشیطان، د دې هېڅ حقیقت نشته دی. کله چې خراب خوب ووینئ دا خبر یاد ساتئ، دا به چاته هم نه وایئ، دا به صرف د ستا خپل راز وي، دا خوب به تا ته ضرر نشي درکولی. خو یو خبره ده، کله تاسو په خوب کې ویریږئ او څنګه راپاڅئ، د ټولو اول دا وایئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ومن شر هذه الرؤیا. بس چې دا دعا دې وویلې 3 ځله ووایه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ومن شر هذه الرؤیا، او دغې ګس طرف ته 3 ځله چې دې لاړې تو کړه، دا خوب به تا ته هېڅ نقصان نه در رسوي. اگر که ته هر قسم خراب خوب لیدلی وي، بعضې خوبونه د ویلي وي بعضې نه ویلې، زموږ د پښتانه ډېر زیات پریشان وي، کله یو پسې ځي کله بل پسې ځي کله بل پسې ځي، نو دا خراب خوبونه به قطعا چاته هم نه وایې. بس اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ومن شر هذه الرؤیا ده ووایې او د ګس طرف ته لاړې تو کړې او دا سیټ بدل کړې، دغه خوب تا ته نقصان نشي درکولی. کله د یو ښکلي او مزیدار خوب ولیدو نو هغه چې د ستا کم رازدار ملګري وي او د ستا خیرخوا ملګري وي، نو بیا خیر که دا ښکلي خوب خیرخوا ملګري ته ووایې.